اولنۍ دعا هغه د ځوانانو دعا ده. الله جل جلاله په قرآن کې را نقل کړې ده. 7 نفره ځوانانو، تکړه با احساس ځوانانو، دوی د خپل قوم او د خپل کلي مشر ډېرې په تنګ کړل. ټول دا مشرکینو بغیر د الله جل جلاله نه د بل چا عبادت نه کاوه، الله یې نه منه. لیکن د 7 نفرو ځوانانو کې الله جل جلاله داسې احساس اچولی چې هغوی الله منه. کله چې د خپل قوم او د دې قوم مشر په دوی باندې مشکلات زیات کړل او دا ژوند یې ورباندې تنګ کړه، بالاخره تهدید یې کړل چې یا به تاسو له دې خبرو نه تېرېږئ، له الله نه به تېرېږئ او یا موږ تاسو فیصله کوو او ختموو. بالاخره دوی تصمیم ونیو چې موږ باید دا خپل وطن پرېږدو. نو لاړل، لرې لاړل، یو غره ته لاړل او په یو غره کې یو سوری و، یو غار و، هغه ته یې پناه ویوړه. کله چې دوی هلته لاړل، سبحان الله، دوی یو بهترینه دعا کوي له الله نه. هغه دعا الله جل جلاله موږ تاسو ته په قرآن کې را نقلوي. هغه کومه دعا ده؟ هغه دا دعا ده: ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا. د دې دعا مفهوم دا ده چې ای الله په موږ باندې رحم وکړه او ای الله موږ ته د هدایت لاره اسانه کړه. د دې کوم کار لپاره، د کوم هدف، په کوم نیت باندې چې راوتلي یو، ای الله دا موږ ته اسانه کړه. په موږ او تاسو کې کوم یو داسې انسان شته ده چې هغه د الله رحمت ته ضرورت ونه لري؟ هر یو په موږ او تاسو کې د الله رحمت ته ډیر زیات ضرورت لري. فلهذا دا دعا بهترینه دعا ده. مفهوم هم ما تاسو ته ویلي. په هر کار کې موږ او تاسو د الله جل جلاله خیر ته ضرورت لرو. په هر کار کې موږ دې ته ضرورت لرو چې زموږ او تاسو د کارونه الله آسانه کړي. صحیح شوه؟ موږ ته آسانه کړي. د ژوند چارې دي، دینی چارې دي، ټولنیزې چارې دي، دا ټولو کې موږ تاسو د الله جل جلاله نه دا دعا باید وغواړو تر څو زموږ او تاسو کارونه هم آسان شي او الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې رحم هم وکړي. بهترینه دعا ده، یاد یې کړئ او په مفهوم یې هم ځان پوه کړئ. ulearn.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی. که څوک غواړي چې بزنسمن شي، آنلاین فریلانسینګ طریقه زده کړي، اسلامیات ولري، که قرآن دی، دعوت دی، حدیث دی، همچنان اکاونټینګ ولري، کریټیو ډیزاین ولري، څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګان جوړ کړي، نو دا ټول طریقې په ویلرنا کې شته دی او فیس ډېر زیات کم دی. که ته د افغانستان نه بیرون د کال فقط د میاشتې $7 دی تا او ته یو فیس باندې کولی شي ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي. زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون دپاره اولین اقدام وکړي چې هغه د ویلرنا کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.